څوک چې واپس شو د خپل دین نه او فیمت وهو کافر دا مر شو او دقه د کفر په حالت کې و نو د ټول اعمال ضایع کیږي. په دې کې د امام ابو حنیفه او امام مالک قول داو چې یو سره مرتد شي نو د ارتداد سره سره د اعمال برباد شو. که بیا چرته دا دوباره اسلام راوړي نو د هغه مخکینی اعمال هغه ختم شو، هغه ضایع شو، هغه اجر به ته دوباره بیا نه ملاویږي اگر که ډېر نیک نیک عبادتونه یې کړي. د دغې وجې نه دا دوه فقها او ائمه فرمایي چې د باندې لازم دی دوباره حج کول هم که مخکې حج کړی و نو هغه حج برباد شو ځکه رب العالمین وفرمایل حبطت اعمالهم. او امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي دلته چې نه د اعمال بربادیږي په هغه وخت کې چې د مرګ په حالت د کفر کې راشي. که چرته د مرګ نه مخکې دوباره ایمان راوړو نو بیا د هغه نیک عمل اجر به د خامخا ملاویږي، هغه د نه ضایع کیږي نه. او هغه فرمایي ځکه چې رستو الفاظو کې رب العالمین فرمایي فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم. دا مړ شو په حالت د کفر کې، ایمان پرېښود او مرتد شوی و او د دې ارتداد په حالت کې د مرګ راغی نو بیا د اعمال برباد دي. امام سے فرمایي چې دا فیمت وهو کافر دا شرط د خلود د جهنم د پاره او دا د هغه رستنی جملې سره لګي چې اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، چې په حالت د کفر کې مړ شو نو دوی به همیشه همیشه په اور کې وي. د دې وجې نه د اعمال دوباره هغه د پسې نه حسابېږي، د هغې اجر او ثواب نه ملاویږي.